د هیواد په سویل ختیځه حوزه خوست کې د ډیری قومونو ترمنځ له کلونو راهیسې شخړې موجودې دي چې ځینې د قومي جرګو له لارې حل شوې، خو د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره دغو ستونزو ته خورا پاملرنه شوې چې ډیری یې د اسلامي امارت له لوري د خوست په مختلفو ولسوالیو کې حل او فصل شوي دي. ما چې څومره فکر ورته کړی د کومه پالیسي چې دوی روانه کړې ده بدون د مبالغې او د ریا نه وایم دا ډېره کامیابه ده، ځکه دوی ټولو کې ډېر توجه دې ته کړې ده چې د قومونو د ولسونو په منځ کې شخړې ختم کړي چې هغه اکثره د الفچرو د چراګاو دي. دا ډېره مفیده ده، ډېره ګټوره ده او ډېرې منازعات ختم شوي دي، ډېرې بدۍ خلاصې شولې، ډېرې شخړې ختم شولې او اوس هغه شخړې چې په کلو به پرتې اوس الحمدلله خلاص شوي دي. د قوم د جوړولو د دښمنیو دپاره ډېره توجه کړې ده چې هغو سره د مشرانو سره همکاري کړې ده او مشرانو ته ویل دي چې تاسې په خپلو قومو کې جوړې وکړئ او جوړې داسې جوړې وکړئ چې په هغې بدو کې جونه مه ورکوئ. او بل داسې چې تاسې په هر قوم کې دوی خپله موږ سره چارواکي څنګ په څنګ وګا په وګا تللي دي، هغې کور ته ورغلي دي، لاسنیوی ورته کړی دی چې تاسو سره همکاري ورسره کړې ده. نو قومي مشران حکومت دواړو په ګډه دا کار شروع کړی ده، دا ډېر پرمختګ یې کړی. نو دولت خو اوس فعل حال اسلامي امارت چې رغوله ده او په محاکمو کې اکثره اوس هغه نه کېږي غوښتنې که نه بعضې غوښتنې نه کېږي، مستقیما ساحې ته ځي، ولاته د مدعي مدعی نه مستقیما راپور ټولوي، بیا پرېکړه کوي. نو اسلامي امارت تر اوسه په دې کې ډېر برلاسه ده او ډېرې پرېکړې وکړي، خلک ته نه خوشحال دي. بلخوا د خوست مرستیال والی د شخړو حل مهم بولي او وایي چې اسلامي امارت یو بامسؤلیته نظام دی چې د قومونو ترمنځ د شخړو په مهال که وینه تویېږي اسلامي امارت به یې پوښتنه کوي. باید موږ ډېر متوجه اوسېږو په خپلو قومونو کې د داسې موضوعګانو د حل لارې باید وموندو او لله الحمد نن د افغانستان نظام هغه یو نظام ده چې بامسؤلیت نظام ده، یو مسؤل نظام ده. دا په دې معنی وایم چې دلته به د یوې قطرې د وینې پوښتنه کېږي انشاءالله دې نه وروسته. لکه د قومونو ته موږ دا خبره کړې ده چې په قوم کې په ناحقه قتل کول شروع، د دې نه وروسته مخکې چې هر څه شوي دي هغه الله جل شانه ته مفوض دي، د تاسو سره به خپله معامله کېږي. خو که په اوسني وخت کې قتلونه وشول د یوې وینې د څاڅکي به انشاءالله د هغه امارت اسلامي د دې پوښتنه کوي. د قومي شخړو د حل په برخه کې د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس شبیر احمد عثماني بیا وایي چې د قومي شخړو د حل په برخه کې هڅې روانې دي چې ژر به نورو هغو ستونزو ته رسیدګي وکړي چې د قومونو ترمنځ شتون لري. تاسو به خبر شوي وئ، حتما به مو لیدلی وي چې په دې تېر 2.5 کلونو کې د افغانستان اسلامي امارت ولایتي ادارې ډېر دا کوشش کړی دی چې لانجې هواري کړي، دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي او دا سلسلې ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ چې ولایتي اداره دا قوي هوډ لري، اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې هم یوې مؤسسې ته دنده سپارل شوې ده تر څو د خلکو د شخړې مسایل دا هم حکومت ته نظام ته ورسیږي او هم د هغې په حل کې عاجل اقدامات وشي تر څو د ځینو ترخو واقعاتو شاهد نو. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 360 لویې شخړې د قومونو ترمنځ حل کړي دي او هڅه کوي په ټولنه کې دا ستونزې ختمې کړي. محمد الله سروري، حریت رادیو، خوست.